سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، دا څو ورځې راهیسې چې زه د نوي قانون په اړه باندې ویډیوګانې جوړوم او دغه د نوي قانون بحث نن سبا ډېر زیات ګرم دی. نو مانه داسې پوښتنې ډېرې زیاتې کېږي چې زه په پلانکي حالت کې یم، یا زه ډبلن یم، یا نورمال یم، یا انټرویو ته منتظر یم، یا غواړم چې فامیل راولم، اسناد لرم، یا ما کښته سه جو بس اخلم دنه پس ما سره به څه کېږي، دغه نوي قانون لاندې به زه څه کوم. دغه پوښتنې ډېرې زیاتې کېږي. زه نن غواړم چې په دې باندې یو څو خبرې وکړم او هغو ملګرو ته جواب ورکړم چې کوم ملګري دغسې پوښتنې لري او دوی غواړي په دې اړه باندې پوه شي چې دغه نوي قانون لاندې به د دوی سره څه کېږي او راتلونکي وخت کې به د نوي قانون سره څه تغییرات راځي. ملګرو، تیرې دوه درې ویډیوګانې کې چې کومې ویډیوګانې چې ما د قانون په اړه باندې جوړې کړي دي، په دغو درې واړو ویډیوګانو کې تقریبا ما دا خبره کړې ده چې دا د نوي قانون مسوده ده. دا نوی قانون لا تر دا دمه قانون شوی نه دی، دا پاس شوی نه دی. صرف او صرف د مشرانو جرګې نه د یو لړ بدلونونو نه بعد د هغو تصویب کو او اوسې دوی د پارلمان ته لیږي یا د ولسي جرګې ته لیږي. په ولسي جرګه کې به دې باندې بحث کېږي او هر کله چې هلته نه پاس شو بیا به دا د قانون څه جوړېږي. بله خبره دا ده چې ولسي جرګه کې ضروري نه ده چې دا کوم نقطو باندې یا کوم بدلونونو باندې یا کوم قانون باندې چې په مشرانو جرګه کې اتفاق شوی دی مغه نقطو باندې یا په هغه ټکو باندې به هم په ولسي جرګه کې دې باندې اتفاق کېږي او مغه یو شانتي نقطې به هلته هم قانون به هلته هم پاس کېږي. نه، هلته به بحث کېږي او بحث نه بعد کېدای شي په دې کې نورم یو لړ تغییرات راشي، بدلونونه راشي. نو او چې کله دا د بحث نه بعد یا دې کې بدلونونه راغلل یا را نغلل، د هغې نه بعد چې کله دا تصویب شو بیا به دا د قانون څه جوړېږي. نو تر دا دمه دا قانون نه دی. تاسو دې ته زړه مه خورئ، تشویش ورته مه کوئ چې زه به پلانکي حالت کې ما سره به څه کېږي یا زه به څه کوم یا آیا دا قانون به په ما باندې هم عملي کېږي یا نه کېږي. نه، دا خبرې د وخت نه مخکې خبرې دي. په دې اړه باندې هیڅ بحث کول نه دي پکار، ځکه دا بې ځایه تشویش بعضو ملګرو ته جوړوي او تاسو هم تشویش کول ضرورت نشته. بلکې اکثرا دا ملګري چې کوم پوښتنې کوي هغه د قانون نه مخکې راغلي یا مخکې هر څه کړي دي، دوماندونه یې کړي دي. نو دا قانون که چېرې پاس کېږي او دا د قانون څه جوړېږي بیا د دې لاندې نه راځي. د دې ویډیو مقصد دا دی چې تاسو دا خبرې د وخت نه مه کوئ، دا تشویشي نه ځان ته بې ځایه مه جوړوئ. داسې فلحال هیڅ خبره نشته دی. دا صرف او صرف دغه یو قانون مسوده وه چې په مشرانو جرګه پې بحث هغې کې بحث وشو او هغو پاس کړه، تصویب کړه، یو لړ بدلونونه کې راوستل. امکان ډېر زیات دی چې ولسي جرګه هم دا پاس کړي. اوس ولسي جرګه کې کېدای شي په دې کې تغییرات راولي. نو هغه تغییرات به څه دا د وخت نه مخکې خبرې دي. بل د دې قانون د دې مسودې چې کوم دي مهم ټکي هغه تاسو ما په تېر شوي ویډیو کې به د هغې باندې بحث کړی دی او هغه ټکي چې کوم زموږ او ستاسو ته د مهاجرت سره تړاو لري، کوم ضروري وي زموږ سره لپاره، په هغو ټول باندې ما خبرې کړي تفصیلي. د دې چې نورې مادې یا دې کې دې نه بعد نور څه تغییرات راځي هغه به زه بیا تاسو سره تفصیلي ویډیو په جوړوم، تاسو سره به مکمل د هغو ټول معلومات تاسو سره شریکوم. نو خلاصه خبره دا ده چې تاسو اوس نه تشویش مه کوئ. دا پوښتنې د وخت نه مخکې پوښتنې دي. څه به کېږي، کله به پاس کېږي، دا به بیا قانوني څه کله جوړېږي، دې کې به څه تغییرات راځي، دا ټولې خبرې لا معلومې نه دي. نو دې دپاره تاسو تشویش ضرورت نشته. هر کله چې په دې باندې په 11 دسمبر دا د فرانسې ولسي جرګې ته پارلمان ته پیش شو او هلته به بحث شروع شو، نو بیا د دې اړه باندې خبرونه راځي، معلومات راځي. انشاءالله بیا به تاسو سره تفصیلي معلومات شریکوم. د وخت نه مخکې تاسو ځان ته تشویش مه کوئ او د وخت نه مخکې داسې بې ځایه فکرونه سوچونه خپل ذهن ته مه راوړئ او مه پې خپل وخت ضایع کوئ او مه نورو ملګرو تشویشونه ورکوئ او نه دا وخت دی د دې پوښتنو. هر کله چې دا د قانون څه جوړ شو، قانون شو، بیا به مکمل تفصیلات راشي او زه به تاسو سره ټول معلومات شریکوم. نو مننه ملګرو، که کوم ورور پوښتنه لري تاسو خپله پوښتنه دلته کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې تاسو ته جواب درکوم. ویډیو همدومره وه، په مخه.